الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز و سامعین ما استاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشید نا سورہ رعد دیارلسم سپارہ آیت نمبر 25 تلاوت کر رب کائنات جل جلالہ دے پدے آیت مبارک باندے مال د حق وینا کولو په هغه باندې مونږ ټولو اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي رب کریم جل جلالہ پدے آیت مبارک کی د نیک بخت په مقابله کې د بدبخت عادتونه او خصلتونه بیانای او آخری انجام بیانای
چې د دوی کار دا دی چې الله تعالی سره وعده خلافی کوي چې د کوم شذونو د جوړېدو حکم او هغه دوی مات کړي، په ملک فتنه او فسادونه پیدا کړي، په خپل ځانونو او په نورو باندې ظلم وکړي. هم دا خلق دي چې د الله رب العزت د رحمت نه لري دي او د ټولو نه زیات خراب ځایونو ته ورځي. مونږه د رمضان المبارک نه وړاندې د مور او پلار سره او رشتہ دارانو سره رابطه ساتل او دغه تعلق جوړول او هغه نه ختمول، په هغه باندې مونږه یو دوه بیان کړو چې بیا پکې رمضان مبارک راغی او د هغه فرضیت او فضیلت بیان شي. نو ژوند وفاو کا او الله رب العزت دغه توفیق بیا را نصیب کو چې د حقوق الوالدین په باره کې بیا یو څو خبر استا وړاندې عرض کو او رب کائنات جل جلاله دې په موږ له صرف اوریدل نه چې د عمل کولو توفیق په الله موږ ترا نصیب کړي. رب کریم جل جلاله ارشاد فرمای والذین او هغه کسان ينقضون چې ماتوي هغوی عهد الله وعده الله من بعد میثاقه رستو د محکم والی د هغینا رستو د مثبت والی د هغینا ويقطعون او پریکوي ما هغه رابطه امر الله به چې حکم کړی دی الله په هغه سره ان یوصلا چې وزید کړی شي په وزد کړی شي او دای ماتای پریکوي ويفسدون فی الارض او فساد کوي پزماکه کې اولئک لهم اللعنت دا کسان چې دي د دوی د پاره لعنت ولهم سوء الدار او د دوی د پاره سختی د آخرت د دوی د پاره د آخرت زې بد زې دا د آیت کریمه مبارکه نظمن ترجمه ده. نو د مور او پلار سره رحمدلی کول، د هغوی تعظیم کول، د هغوی په مخ کې عاجزی کول پکار دي او دغه شانته د رشتہ دارو سره د هغوی سره خپل ولی ساتل او دغه رابطه قائمول او د هغې پرې کول دا حرام دي، ناروا کار دی. نو د مور او پلار په مخ کې به عاجزی کې او د هغوی خدمت بکې او د مور او پلار نافرمانی کول دا په لوی ګناهونو کې ده، په ګناه کبیره کې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه کرام ته خطاب فرمای الا انبئکم باکبر الکبائر. حضور مبارک دا خبر درې کرته او فرمایله صحابه کرام ته فرمای و تاسو ته کبیره ګناهونه بیان نکم، داغه په باره کې خبر در نکړم چې کبیره ګناهونه کم کم دي. صحابه کرام عرض کو یا رسول الله ولنا د دې باره کې خو مونږ ته خبر راکړه. رسول الله مبارک ورته او فرمایل الاشراک بالله وعقوق الوالدین، د الله تعالی سره شریک جوړول، الله تعالی سره برخداران جوړول او د مور او پلار نافرمانی کول ودا دواړه لوی ګناهونه دي، کبیره ګناهونه دي. وی حضور مبارک تکیه لګولی او نه خکیناست او ایو فرمایل چې خبردار د دروغ خبره کول او د دروغ گواہی ور کول دا هم گناه کبیره ده. پدې کې هم چې کوم دی لوی نقصان پروت دی د انسان د پاره. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پدې حدیث مبارک کې شرک بالله او عقوق الوالدین دا یو ځای ذکر د دې د پاره ذکر کل چې خلکو ته پته ولګي چې د شرک نه بعد د ټولو نه لوی ګناه چې کوم دا د مور او پلار نافرمانی کول. د مور او پلار تابعداري بکې د هغه خبره بمانی خو په هغه کار کې چې د اسلام خلاف نه وي، په مباحاتو کې په جائز کارونو کې د مور او پلار تابعداري پتا باندې واجب ده. خو چې کله د اسلام خلاف خبره راشي دغه خبره به بیا د مور او پلار نه مانی.
او دویم شرک بالله. ابن قیم رحمت الله علیه د شرک دو اقسام ذکر کړي دي، دو قسمونه. یو ته شرک اکبر وای او بل ته شرک اصغر وای. شرک اکبر دی ته وای چې رب العالمین سره شریک جوړ کی، معبود و سره اونی سے بل سوک بوتونی سے یو انسانونی سے یو غټونی سے بوټهونی سے، او دغه عقیده دی وی چې څنګه عبادت د الله کیږي نو دغه شانت د دم کیږي د غیر الله، نو دا شرک دا الله جل جلاله سره. رب العالمین دی مونږ ټول دغه نه اوساتی دغه عقایدونه. بل حضور مبارک پاک او فرمایل چې د دروغ خبره کول او د دروغ گواہی ور کول وېدام گناه کبیره ده. ځکه چې یو خو دروغ خبره کول هغه باندې په خپل په قران کې زم راغلی ده. رب کریم فرمای فلعنت الله علی الکاذبین، په دروغجنو باندې د رب العالمین لعنت وی. او بل ادا چې ته دروغ گواہی ورکی نو په دغه سره پناه حق باندې ته د بل مال واخ، یو حرام شیز د ځان د پاره حلال وګڼي یا حلال شیز د کوم هغه د خپل ځان د پاره حرام کې گواہی د دروغ ورکی، په دغه وجه باندې ودا کبیره گناهونه دي، د دین ځانونه وساته. علماء کرامو د کبیره گناهونو 5 قسمونه بیان کړي. یو هغه چې پاغه باندې په قران او په حدیث کې وغید راغلی وي، ير راغلی وي چې دغه کار ته ورنږدې نشي. او دویم په کوم باندې چې لعنت راغلی وي لکه دروغ ویل، او دغه شانته هغه سړی چې هغه د ځان د پاره حلاله کوي، پاغه کې په حدیث باندې لعنت راغلی ده. یو سړی ته وي ته خزه طلاق کی او بیغه ته وي چې ته زما د خزه پنیکا کا، او 3 میاشتې پس یا کال پس زما د خزه ما ته واپس کا چې ما ته حلال شي، په دې نیت وو کی په دغه انسان باندې د رب العالمین لعنت وي، د دینه بزان ساتي. او دریم په هغه باندې چې په کوم باندې حد مقرر شوی وی لکه زنا، غلا او قذف وغیرہ. جزاک الله خیر. او څلورم هغه چې هغه په دې درو کې ور شامل نه وي، نه په حد مقرر وي، نه په لعنت وي او نه په وغید راغلی وي، لیکن دنه پکې نقصان او قباحت زیات پروت وي. مثال دا ورکی لکه یو فوجي مسلمان چې دشمن ته چې کم د خپل راز ورو خای دغه فوجینو ودا گناه کبیره ده. او پنځم چې کم دا وې صغیره وړه ګناه بار بار کول او هغه معمولی ګڼل، ودا 5 قسمونه دا د گناه کبیره ودي. د دونه بخپل ځان ساتي چې پاغه کې زموږ مقصود هغه د مور او پلار نافرمانی دا غې نه بزان ساتي. په بل حدیث مبارک کې ورسره حضور مبارک دام ذکر کوي، یو نفس هغه پناهه کا طریقه باندې وجل، یو څوک د پناهه کا طریقه باندې قتل ک، او بل یمین الغموس په دروغه باندې قسم خورل. حضور مبارک فرمایي وېدام چې کوم دی په گناه کبیره کې ور داخل دي، په دروغه باندې سړی قسم وخوري. حضور مبارک وایي دا گناه کبیره ده. پناهه کا قتل کول، کله چې انسان پناهه کا قتل کوي په دغه انسان باندې رب العالمین غصوي او پاغه باندې لعنت کړي شي، او په د محشر په ورځ باندې به قاتل او مقتول دواړه راوستي شي، او د رب العالمین په حضور کې به حاضر شي او بدريږي. او مقتول بوای چې رب د دنه پښتنه او کچې زده ولې قتل کړو، پس به باندې قتل کړو نو څه جواب ورکې چې پناه کا باندې قتل وکي، او د رب العالمین لعنت وی در باندې، او د همیشه د پاره په جهنم کې پروت، نو سونه نقصان د خپل ځان. او دویم په دروغه باندې قسم خورل، لکه یو کار شوی وي دا یمین غموس تیری شوی زمانه، لکه سار یو کار شوی وي، پرون یو کار شوی یا وختي یو کار شوی، او ته په قسم وکي چې قسم په الله دا کار نه دی شوی، نو دا تا په دروغه باندې قسم پدې کې کفارم نشته. دا دون لوی جرم دی چې د دینه به توبه او باسي، کفاره باندې دا ګناه نه معاف کیږي. چې انسان به روجیونی سي نو کفاره به ادا شي، نو د ګناه به معاف شي نه، د اتفاق سره پدې کې کفارم نشته ده. وای دا بیا په توبه باندې معاف کیږي. او یا یو کار نی شوی او ته په قسم وخور چې قسم په الله دا کار شوی دا، قسم می دا کار شوی دا، نو دا گناه کبیره ده. د دینه مخبل ځانونه ساته. دغه شانته په گناه کبیرو کې یو دام ور داخل دی. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه کرام ته فرمای چې کبیره گناهونه خډیر دي،
خدا هغه کبیره گناهونو نه یو کبیره گناه ده چې انسان راولږي او د خپل مور او پلار ته کنځلو کی. صحابه کرام تعجب کې شول، حیران شول د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه یو بچی بسنګ را لګیږي او د خپل مور او پلار ته کنځل کوي. حضور مبارک وته فرمای آو بچی کنځل کوي د خپل مور او پلار ته او هغه داسې چې د راولږي د خپل پلار ته کنځلو کی، نو هغه راولږي د پلار ته کنځلو کی، د راولږي د بل مور ته کنځلو کی او هغه راولږي د مور ته کنځلو کی. وی په دې سبب باندې دا انسان دغه ګناه مرتکب جوړ شو، ځکه کده دغه بل انسان ته د مور او پلار کنځل نه وې کړي نو هغه به د مور او پلار ته کنځل نه وې کړي. نو په دې صورت باندې دا انسان په خپل مور او پلار ته کنځل کوي. او په بل حدیث مبارک کې دی حضور مبارک صحابه کرامو ته فرمای چې وی انسان په خپل مور او پلار باندې لعنت وایي. صحابه کرام وتعرض کړي الله رسوله انسان و پسند په خپل مور او پلار باندې لعنت وایي. حضور مبارک وته فرمای چې دغه شانت دې د بل مور او پلار ته کنځلو کی او هغه د مور او پلار ته کنځلو کی، نو دا گناه کبیره ده، د دې نه بخپل ځانونه ساته. نو په حدیث مبارک کې دوه خبرې، یو دا خبره چې انسان په خپل مور او پلار ته کنځل کوي نو دا حرام دی، گناه کبیره ده. او دویمه پکې دا خبره چې بل مور او پلار ته کنځل کول دام ناروا دي، هغه بنکي. ځکه چې تا یو چا سره جګړه ده نو هغه ته کنځلو کا کنځل اول پکار نه، ځکه دا د منافق نه خلا. حدیث مبارک کې راځي وي د منافق دام نه خلا چې کله دی غوسه شي دی به کنځل کوي. نو دا د منافق نشانی ده، دا د ځان نه وستل پکار دی، اول خو کنځل کول پکار نه دي. او چې ډیر غوسه شي د خلینو د کنځلو زینغه مور او پلار ته تسویل جګړه خطا سره د کاغه مور او پلار ته کنځل کینو د خپل مور او پلار د کنځلو سبب جوړيږي او په خپل مور او پلار ته په خپل ته کنځل کې. نو په دې حدیث مبارک کې دغه تعلیم پروت تا چې مور او پلار ته کنځل مکوئ، داغو ادب او احترام وکئ، گناه کبیره دا غي نه ځان وساتئ. په یو حدیث مبارک کې د متفقن علی حدیث دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای لا يدخل الجنه قاطع وے کټکون کې به جنت ته نه داخلي. اوس کټکون کې دا هغه چاته ویلې شي څوک چغلاګانې کوي لاري شو کوي، خو لیکن سفیان راوی دلته په حدیث کې معنا بیانای وې دلته معنا د کټکون کې هغه صله رحمی ده. کم انسان چې تعلق کټکای کاغه د مور او پلار سره وي، کاغه د رشتہ دارو سره وي حضور مبارک فرمای چې دغه انسان جنت ته نشي داخلي ده. نو دلته کې سوال واردی چې هر کله یو انسان مسلمان شو نو مومن انسان خو به جنت ته ځي، او حضور مبارک فرمای چې د جنت ته نشي داخلي ده. نو د دې څه مطلب ده؟ نو امام النووي په شرح مسلم کې المنهاج کې فرمای چې دا حدیث د هغه چا په باره کې ده چې څوک دغه کټکول د رشتې د تعلق هغه حلال وګڼي، دی حرام لیکن دی حلال د ځان د پاره وګڼي، وې دغه انسان بیا جنت ته نشي داخلي ده. او یا دا مطلب دی چې ټول خلق به جنت ته ور داخل شي او د باندې به دغه ګناه وي نو دی به جنت ته نشي داخلي ده، ترسو پورې چې د دنه دغه ګناه صفا شوی ني دی، د ګناه نه صفا شوی ني نو دی جنت ته نشي داخلي ده. نو د انسان نه چې ګناهونه صفا کیږي لری کیږي تنه نو دغه ډیر قسمونه دی په دنیا کې تنه لری شي، غمونه او تکلیفونه پیراشي، نو هغه غمونه او تکلیفونو سره د دنه هغه ګناه ختم شي. یا د زنکدن پټیم کې به د زنکدن سخت شي، الله دې مونږ ته آسان کړي، داغه په وجه ته نه دغه ګناه ختم شي. یا په قبر کې وت عذاب ملاو شي داغه په وجه، یا په ورځ د محشر د حضور مبارک شفاعت نصیب شي داغه په وجه، او چا غم ني نو رب کائنات جل جلاله جهنم ته ور داخل کی او په جهنم کې تناغه هغه ګناه اوس وځي او به جنت تلاړ شي. رب العالمین دې مونږه ټول چکم دې د جهنم د اور او ساتي. نو دا گناه کبیره ده چې انسان تعلق ختمي، کاغه د مور او پلار سره وي او که د خپل رشتہ دارو سره وي، صله رحمی بساته دغه تعلق بنه کټ کې. حضور فرمایي که تعلق ته کټ نو جنت ته نشي داخلي ده. په یو حدیث مبارک کې حضور مبارک داسې او گناهونه هغه ذکر کوي چې دا غټ گناهونه دي، د دې ځان وساته. رومبه وې تاسو باندې الله رب العزت د میاندو نافرمانی دا حرام کړی دا، خپل میاندو سره نافرمانی نه کوي،
په دې حدیث مبارک کې میان دی یاد کړي دي لومبه علماء کرام فرمایي چې دا مور زکه یاد کړه چې دا مور عاجز وي کمزوري وي نو کو پکور کې بچي یا لور هغه راتاو چې مخ راواړي نو مور ته راتاوي پلار ته نه راتاويږي ځکه د پلار نه یریږي نو په دې کې ور سره پلار هم ور داخل دی که انسان د مور او پلار د دواړو نافرمانی کوي وی رب کائنات جل جلاله دا حرام کړی دي دا به تاسو نه کوئ د مور او پلار عزت به کوئ او د ضرورت په وخت کې بخل کول ضرورت ته او ته پیسې نه لګي مور او پلار دي هغه ته ضرورت ته د ډاکټر ضرورت ته یا نور څه چې کوم دي داسې ضرورت چې هغه پورا کول غواړي او ته ولا پیسې نه ورکې په دغه وخت کې ته بخل کې یا بال بچ ضرورت ته وغه کې ته بخل کې دا حرام کړی دي او د پناه کا طریقه باندې د بل شي طلب کول ودا پتا سو باندې حرام دي او ژوندۍ لونه خخول ودا پتا سو باندې رب العالمین حرام کړی دي جاهلیت په دور کې دا رواج چې خلکو به ژوندۍ لونه خخولې چا باندې بدلور زیره وشو په کفارو باندې مخ به تک تور شو چې ما باندې تا د لور زیره او کو بس بیا به غیله علاج کو چودره غوز د چرته ژوندۍ خخه کم نو شریعت مطهره د لونو د تربیت په باره کې د جنت زیره ور کړي جنت ته داخلي دو زیره ور کړي کم انسان چې د دوه لونو په حدیث مبارک کې راځي چې د دوه لونو تربیت وکړو حضور مبارک فرمایي دغه انسان په ورځ د محشر ما سره دغه شانتي یوځوي دا دواړه ګوت خپل مبارک داسې یوځي کې په ورځ د محشر به ما سره یوځوي څه مطلب دا دی چې دغه انسان جنتی دی کنه جنت ته رب العالمین داخل کی چې خپل لونو سره هغه سره خصلکو کی او دغه خو تربیتو کی او رب العالمین پتا سو باندې دا بهوده خبره دانا خوخه غنلی کیل او کال پاربای کی کیل او کال دی ته ویلې پلان کی دا ویلی او غدا وی اسه هغه غب شپ چې مونږ او تاسو لا ګولې تاویلی ماویلی وته مونږ تاسو یو دا تاویلی ماویلی رب العالمین د مونږ د پاره نه خوخه کړی دي نو چې کوم شیز الله رب العزت د خپل بندگانو د پاره نه خوخه کې نوغه کې د بندگانو د پاره ضرورت پروت وي فائدہ پکې نه پرته نو حضور مبارک فرمایي د دین ازان اوساته او د مال ضایع کیدل ودا الله رب العزت تاسو د پاره نه خوخه غنلې دي مال ضایع کیدل په سو طریقو باندې انسان خپل مال ضایع کی راوایلی وې سي وېش لای او بوته یو غورځي یا د غمال دی او غټل او هغه د پنشو تماشو باندې خرج کو پډمانو باندې دی ولګولو بیزه خرچي دی وکي او دون اگرانو ټولو تزي چې اسرافونه پکې کې دا مال ضایع کول رب العالمین چې کوم دی دا زمونږ د پاره نه خوخه غنلی دا زکه د محشر په ورځ به الله رب العزت د دې تپوس کوي د بندنه چې بندا دا مال خو درته ما درکړو د کم زینه دراوړې دی او په کم ځای کې دی خرج حرام دراوړې لار دي شکولی وا سود دې کړو د چانه د پزور غستی وي او په دوکې دی غستی وي او به خرج کړي دی په کم ځای چرته غریب لده ورکی هغه د کور کرای نه واغله دی ورکی میټر داخلي دل بل نو غله دی ورکی او کنا چرته پډمانو نشو تماشو باندې د خرج کړي دي نو رب العالمین به د دې په باره کې تپوس کوي وې د مال ضایع کیدل هغه د تاسو د پاره نه خوخه غنلی دا دریم زید سوالونه کول کثرت السؤال زید سوالونه کول ودا الله رب العزت نه خوخه غنلی دي تاسو د پاره یو عالم دین دی داغه نه ته هسه بے فایده سوالونه کې ضرورت درته یا پیښ شوی نه دی ولګي سوالونه کې یره جی کدا کار داسې او شو به بسکو کدا داسې رال به بسکم نو مقرر یا راغلی نه او مخکې نه وته تخبیت چې کوم دین او خروالی دي چې کله مقرر شي به د عالم دین سوالونه وکا ذکر رب کائنات جل جلاله په قران عظیم مشان کې صحابه کرام ته خطاب فرمای یا ایها الذين امنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم اے د ایمان خاوندانو د حضور مبارک نه داسې تپوسونه مکوئ چې پاغي کې حضور مبارک ته تکلیف ورسي او که پاغي کې تاسو ته خبر درکړې شي نو هغه به تاسو بیا نه خوخه وګڼئ نو هغه تپوسونه ولې کوي تاسو موقع راغلی نه دا او تاسو تپوسونه کوي دا خطاب لا اول کې صحابه کرام وته دي او بیا مونږ ته دي الغرض د حضور مبارک د حدیث مطلب دا دی چې تاسو د خپل مور او پلار نه ډیر سوالات مکوئ په خپل باندې هغه باندې مال خرج کوئ چې کله وخت د موقع راشي دا غي ادب او احترام کوئ او چې دا غي نافرمانی مو کا
نو رب العالمین ګوره بیا جهنم تیار کړی دی ځکه چې هغه سره د رشتہ کټ کا تعلق ته کټ کو نو به د ګوره جهنم زیاده او رب العالمین به د جهنم ته ور داخل کی. نو د مور او پلار سره بنیکی کې دا غي فرمان بردار به د مور او پلار سره نیکی کول یو په دنیا کې په ژوند کې وي او یو د مرګ نه پس وي. په ژوند کې د مور او پلار سره نیکی کول دادي چې هغه ژوند وي د هغو خدمتو کې دوا درمندو کې او د هغو د ضرورتو خیال وسات او پس د وفات نه د هغو سره نیکی کول دادي چې هغه وفات شي هغه ته ګور کفنو کې جنازه پیو کې او چې کله د دفن کل پس د هغه نه هغه پس دعاګانې کې او مغفرت ول د رب العالمین نه غواړي صدقې او خیراتونه او پس کې دا د مور او پلار سره پس د وفات نه نیکی کول. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مبارک وای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا خبره فرمایلی ده چې د پلار سره پنیکو کې غټه نیکی او بهتر نیکی دا چې انسان د خپل پلار دوستانو سره هغه سره خصلو کوي. او د مسلم شریف په یو روایت کې دا الفاظ هم راغلي چې پس د وفات نه یو انسان پلار وفات شو او دیرا اولګید او د پلار د وفات نه پس داغه چې کوم دوستان دی ود د ابيه د پلار دوستان چې کوم دی داغه سره د خصلو کوي حضور مبارک فرمای ودا د پلار سره نیکی کول دی پس د مرګ. علماء کرام فرمایي چې دلته کې پلار ذکر شوی دی لکه څنګه چې په مخکې حدیث کې مور ذکر شو چې تاسو باندې د میاندو نافرمانی کول هغه چې کوم دی حرام کړی دی الله نو دغه شان دلته کې پلار ذکر شوی دی. علما فرمایي چې په دې کې مور هم ور داخله د مور داغه چې کوم رشتہ دار دي داغه چې کوم دوستان دي داغه سره به تخصلوک کې داغه سره بنې کینې کې داغه دروغ جوړ تپوس لبو ورزي دا مور او پلار سره نیکی کول دي پس د وفات نه. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مبارک یو ورځ د مکه په لار باندې روان دي او په کوم خر خچر باندې چې سور ده په دغه باندې روان دا او سفر کوي. عبد الله ابن دینار رحمت الله علیه ور سره د په دغه سفر باندې یو سړی ورته په مخه باندې راغ. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک په سلام واچو او پس د سلام نه وی د مبارک ځان سره پاګه خر باندې سور کو پکم باندې چې د سور او کم پټکې چې پسرو هغه پټکې وتا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک پسر نو دا کم شاګردان چې وسرو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک سره دی ورته وای چې الله تعالی دې تعالی جزای خیر دیر کې الله دې تا وبخي دا خو باندې چان خلق دي دی خو په معمولی شیز باندې خوشحالي کی سلام دې پم واچو او به دې ځان سره پسورلې یم سور کو پټکې دې ولم ورکو نو لوګون تشیز به دې ولم ورکړو دی پستانه خوشاله شي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک ورته فرمایل چې دا کار مې زکه وکړ چې ما د حضور مبارک نه اوریدلې دي چې پلار سره نیکی کول د ټولو نه غټ نیکی کول هغه دادي چې انسان پلار وفات شي او پس د وفات نه هغه د خپل پلار دوستانو سره خصلو کوي. وې ما زکه وکړ چې د پلار او زما پلار سره دا دوستانو نو دا زما د پلار د دوست زویو نو زکه مې په خپل سورلې باندې سور کو دته مې هغه پټکې پسر کو چې دا زما د پلار دوست او ما د حضور مبارک نه دا خبر اوریدلی و. او بل حدیث مبارک کې دي چې د مکه په لور باندې روانو یو سړی والا په مخه باندې راغی وی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک وته او فرمایل چې ته فلان کې د فلان کې زوی نه نو هغه وته چې ولې نه فلان کې د فلان کې زوی مکنه وی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک په اوخ باندې سفر کو نو چې کله په سفر باندې ستړی شو ځکه د اوخ سفر کو ټول ګړچی ویړه چي راړه چي دي نو راکوب شو په خر باندې بوسور شو لګ آرام به پکول چې لګ دمشم وی په هغه خره غلا ویر کو چې په دې باندې تو سور شه او کم پټکې چې پسر هغه پټکې راواغه سو هغه د پسر کو چې دا والا او دا پسر وا وی دې شاګردان وته ویل چې الله دې تا باندې رحم دا وته د دې دلاسه نه وي چې کنه دې شاګردانو په ځړ کې بدنيتي پرته دا د رحم دلاسه دا غي په رحم راهه تر سه په راغه چې ټول ارسه د پيوزه ورکل خر دې ولم ورکو پټکې دې ولم ورکو ته اوس پخپل سکے نو د دې دلاسه وته دې داسه او فرمایل نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک ته په جواب کې او فرمایل چې د پلار او زما پلار مرګریو نو ځکه چې کم دې ما د خپل پلار داغه عزت می داغه اکرام می پس د وفات نو کو چې داغه د دوست
داغه د زوی زم چې کوم د ما عزت او اکرام مې وکړو. په یو حدیث مبارک کې دی الترغیب و ترهیب راغسته عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک یو ورځ ابو هريره رضی الله عنه مبارک سره ملاقات لوراغه. چې کله ملاقات لوراغه نو ابو هريره رضی الله عنه مبارک ته فرمای چې تا ته معلومه ده چې تعالی ملاقات له سش د پاره راغم. نو ابو هريره رضی الله عنه مبارک ورته وای چې سپته د تماله سره ملاقات لراله وې د دې د پاره د لراغلم چې ما د حضور مبارک نه اوریدلی دي چې پلار سره نیکی کول پنو کې غټه نیکی دادا چې پس د وفات نه د هغه دوستانو سره انسان خصلکو کی نو وستا پلار او زما پلار دا مرګریو عمر رضی الله عنه او ستا پلار دا مرګریو نو زکه تعالی راغلم او تعالی ستا سره می سلام او کلام کو صرف په دغه نیت د راغلم چې زمانه زما پلار په قبر کې خوشاله شي. وې د دې د پاره ز تعالی راغلم نو دا مور او پلار سره نیکی کول دي پس د وفات نه. دغه شان د ابو داود شریف حدیث ته حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د صحابه کرامو په مجلس کې ناس تا او یو سړی راغی د بنو سلمہ قبیله سره تعلق ساتو. هغه راغی او حضور مبارک ته عرض کړي الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه زما مور او پلار خو وفات دي یعنی په جون کې مې د هغوی خدمت کړې ده اوس فد د وفات نه داسې خدمت شتا داسې سنیکی شتا چې هغه زوکم او هغه په زمانه په قبر کې خوشاله شي. حضور مبارک وته او فرمایل آو یو سو کار دي چې هغه تو کې نو تانه بستا مور او پلار په قبر کې خوشاله شي. وی جوړمبه دا کار دی چې ته هغه باندې منځ وکي دا غي د پاره منځ کې دا منځ د جنازې دی چې په حدیث مبارک کې ذکر شوی دا او دعا تم عام دا ځکه صلات لفظ دا عام دا لفظ مشترک تا قرآن او حدیث کې راغلی دا نو منستم ور راجح تا او دعا تم چې غي د پاره دعا وغواړي او دویم دا غي د پاره د رب العالمین استغفار وغواړي. دا دعا خاص تړومبه دعا عام ذکر شوی دا او دویم پسې دعا خاص ذکر شوی دا چې ته د خپل مور او پلار د پاره استغفار د رب العالمین او غواړي. او دریم هغه چې په دنیا کې کومه وعده د خلکو سره کړی دي او هغه وعده هغه پورا کړی نه وي نو پس د وفات نه تا هغه وعده خلکو سره پورا کړه. او پنځلورم هغه چې کوم رشتہ داران دي که د مور او که د پلار وي دا غوي سره ته تعلق ساته تل راغله ور سره کوا. او پنځم دا غوي چې کوم مرګري دي ته د هغوی سره خصلوک کوا. نو دا کارونه چې تو کې نو رب العالمین بتان استا مور او پلار چې کوم دی هغه په قبر کې خوشاله کی. علامہ منذری رحمت الله تعالی علیه آیا واقعا ذکر کړي وکم انسان دا چې د مور او پلار په دنیا کې نافرمان او د مور او پلار وفات شو او پس د وفات نه د مور او پلار پس نفلی صدقه کوي مور او پلار د پاره استغفار غواړي او دعاګانې وته کوي او د هغوی بد نه بیانوي نو دغه انسان به رب العالمین په فرمان بردار او خلقو کې شمار کی. او چې کوم انسان په دنیا کې فرمان بردار وي او پس د وفات نه د مور او پلار هغه د مور او پلار بدی بیانوي یعنی زما مور او پلار خلق نو پر دې حقینی ولې پلان کې سره ظلم کول یا ما سره ظلم کول د ما بچو سره ظلم کول دا غوی د پاره دعا نه غواړي او استغفار ولا نه غواړي وې دغه انسان رب العالمین په نافرمان خلقو کې شمار. اگر که په دنیا کې د مور او پلار خدمت کړي دي فرمان بردار لیکن پس د وفات نه د مور او پلار بدی بیانای په دغه بده بیانولو باندې رب العالمین دغه انسان هغه چې کوم دی په نافرمان خلقو کې شمار کی. او د کنز العمال روایت ته حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کله انسان نفلی صدقه کوي خیرات کوي یو چاله پیسې ور کوي نو په دې کې هیڅ بده نشتا چې دغه د نیکی ثواب خپل مور او پلار پسې وروبخي وی رب العالمین دغه نیکی ثواب د مور او پلار ته ورسي او قبر کې د دنه د مور او پلار خوشحالي. نو دا پس د وفات نه د مور او پلار سره نیکی کول دي چې انسان یو کې مونږ او تاسو ته په شریعت مطهره تعلیم راکړي او ترغیب راکړي چې تاسو د مور او پلار سره خصلوک کې خصلوک پس د وفات نه داده چې انسان دعاګانې وغواړي استغفار وغواړي او د مور او پلار د پاره صدقې او نفلونه وکړي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک وای چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په بیانو کې
یوې تم دونه پسخېدلې نیمه لکه څونه چې خدیجه الکبرى رضی الله عنها مبارک ته پسخېدلې او کله به چې حضور مبارک د بیبیانو خبره راواچولې صفت به کو نو دا غي به ډیر زیات صفت کو او وی حال دا چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مبارک مالی دلیم نو مخکې وفات شوی و ما نه ولیدلی خو بیا هم چې کوم دی زاغه ته ډیره پس کېدم ځکه د رسول الله مبارک په بیبیانو کې خو ما سره محبت زیاتو خو چې د بیبیانو خبره براله نو به داغي صفات بیانول او چې کله به چرته ګډه بيزال الکا او هغه به ټوکړي کا نو حضور مبارک به د هغه مرګرو کړه چې کوم دی هغه خبر واسطه ولا او بل روایت کې دی چې حضور مبارک به هغه ټوکړي کنه حکم به فرمایله چې دا د خدیجه رضی الله عنها مبارک مرګرو کړه واسطه وای او یا به پخپل ورواسته ول سونه بچ دا غي د پاره کافی وا دونه غوخه به ورواسته ول امام وته ورځ او فرمایل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه په دې دنیا کې چرته نوري بیبیان اشتاو کنا صرف خدیجه الکبرى و چې ته دا غي دونه صفات بیانې وی حضور مبارک ما ته فرمایل چې تا ته معلومه ده خدیجه الکبرى خدا سے داسې نیک خزا و دادا صفات پکې موجودو وی دا غي صفات به بیان چې دا شان نیک خزا وا وی ورځ دا غي خور حالا د رسول الله مبارک خني کور ترا دن کیده د حضور مبارک اجازه طلب کو نو حضور مبارک هغه आवाज او اجازت وتا د خپل بیبي په شان ته ولګیدو او ډیر د جذباتو د وجنا داخلینه ناګهانه داسې اوتل چې یا الله دا خو خدیجه الکبرى نه دا خو حالا ده زما د خزه خور د خني زما راغه نو حضور مبارک هغه سره دونه مینا او دونه صفات به داغه بیانول نو په حدیث مبارک کې منتدا تعلیم پروت تا چې حضور مبارک به د خپل بیانو دونه خیال ساتلو چې د هغه مرګرو خیال به ساتلو دا غو سره دونه مینا واچ د هغه د مرګرو خیال به ساتلو ساروی به علال کو او د خپل بیبي مرګرو کر به ور اولې غلو دا تعلق د باقی قائمولو د پاره برقرار ساتلو د پاره او به د مور او پلار رشتہ خو انسان ته ډیر نږدې وي نو پکار دی انسان لا چې د خپل مور او پلار رشتہ دارو سره دغه رشتہ هغه برقرار او ساتي او قائم او ساتي اخیری حدیث بیانوم حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې زه د جریج بن عبد الله بجلی رضی الله تعالی عنہ مبارک سره په سفر کې وم وېد په سفر کې زما ډیر خدمت کو او وی حال دا چې زه د دنه په عمر کې کشرو د زمانه مشر او د زما خدمت کولو نو ما وته وویل چې تاسو زما خدمت مکوئ ته مشر او زه کشرم نو هغه ما ته وویل چې نه ما انصار لیدلی دي چې هغه د حضور مبارک په سفر کې خدمت کولو نو ما په ځان باندې دا لازم کړی دي قسم می کړی دا چې کله هم ما سره انصاری صحابي په سفر کې مرګري شي نو زه به داغه خدمت کوم وې زما خدمت به کولو د دې حدیث مبارک نه دا معلومیږي دا فائدہ پکې پراته ده چې صحابه کرامو د حضور مبارک د غلامانو غلامی کړي د حضور مبارک د غلامانو غلامی کړي دا نو نن سبا خو د حضور مبارک صحابه کرام نشتا تابعین نشتا نو ته به د جا خدمت کې نو ته به د یو عالم ربانی خدمت کې د هغه انسان چې هغه صاحب د شریعت او د طریقت وي تا ته د نفس تزکیه درخای نفس د لصفا کوي او هغه سره سره تا ته شریعت درخای دغه انسان خدمتو کا نو رب العالمین به بیا دغه لوړو مقامات ته ورسي صحابه کرام چې دغه لوړو مقامات ته رسیدلی وجه پاغو کې دا وجه پاغو کې عاجزی پرتا و بابا سوئی ځان ژوندې پزمکه خخ کله کا تخم کلوی واړه د خاورو په مقام شه د کې عاجزی ته اشاره ده چې ځان عاجز او غاڼه که شرم د ځان نه خو غاڼه پدی وجه باندې چې د زمانہ کشر د ګناهونه کم دي او مشرم د ځان نه خو غاڼه پدی وجه چې د زمانہ مشر د دنه کینه بزیاتی وي نو دا دواړه د ځان نه خو غاڼه خپل خازان خاور سره خاورې کا دا سینه چې تلار څخه د خاور په ډیری باندې کینه مازان خاور سره خاورې کو نه په دې خاور باندې هر څوک د پاسه ګرځي دغه شانته هر څوک د ځان نوچت کا خپل ځان لاندې کا نو البستا مقام رب العالمین په خلق کې اوچت کې او ته زرغون شي شین بشین الب خلق تخکار شي چې دغه انسان عزت کول پکار دي نو د علماو د خپل مور او پلار د صحابه کرامو د تابعین او د فقهای کرامو
د خلکو عزت کول پکار دی، احترام کول پکار دی، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائبان دي، داغه نائبان موجود دي، بل چاته ضرورت نشته، داغوی خدمت کول پکار دي. رب العالمین دی مونږه تاسو له پدې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. څکه مې به شی پکې زمانه شوی، رب العالمین دی ما ته معفو کی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.